د بلخ ولایت د ګمرک مسؤلان وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د صادراتو او وارداتو له درکه شاوخوا 4 میلیارده افغانۍ د دولت خزانې ته سپارلي. د بلخ ولایت د حیرتانو ګمرک رئیس د خپلو کارکړنو په اړه توضیحات وړاندې کړل او ویل د یاد بندر له لارې د صادراتو او وارداتو بهیر په نورمال ډول دوام لري او زیاته یې کړه له 15 میاشتو راپدې خوا مو د صادراتو او وارداتو له لارې نږدې 4 میلیارده افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې دا د نورو کلونو په نسبت خورا زیاتوالی ښیي. امارت اسلامي لخوا څخه تقریبا په مواد اولیو کې چې اوړه، غنم او غوړي دي او تقریبا د بلخ ګمرک له طریقه چې واردات افغانستان ته راځي تقریبا 80% مواد اولیه دي او په مواد اولیو کې موږ تقریبا 15% تخفیف لرو. دا د هیوادوالو لپاره ډیر یو لوی سهولت ده، د تجار لپاره ډیر لوی سهولت ده. د یاد ګمرک رئیس وایي د اولیا توکو لپاره مو 15% تخفیف وضع کړی او ډاډ یې ورکړ چې د سوداګرو لپاره به لا غوره سهولتونه برابر کړي. همدارنګه به د دوی د اړتیاو پوره کولو په برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي ترڅو پرته له کومې ستونزې خپل سوداګریز توکي وروسته له قانوني مراحلو په وخت سره بازار ته وړاندې کړي. د حمل له میاشتې د اسد تر میاشتې پورې تقریبا موږ 3 میلیارده 688 میلیونه واردات لرو او د حمل له میاشتې د اسد تر میاشتې پورې موږ تقریبا 14 میلیونه 3,40,000 صادرات لرو. د حیرتانو بندر چې د هیواد په سطحه یو له مهمو او ځانګړو بندرونو څخه شمیرل کیږي روزمره پرې د 100 کانټینرو په شاوخوا کې تجارتي اموال لیږل او رالیږل کیږي. موږ اوس مهال د ازبکستان او افغانستان ترمنځ په صفري نقطه کې قرار لرو. د اسلامي امارت د مسؤلینو په وینا د صادراتو او وارداتو بهیر په نورمال ډول دوام لري او په دې برخه کې به د افغان تجارانو لپاره لا نور سهولتونه هم برابر کړي.